سلامونه دوستانو ته مو د چې روغ او جوړ خوشحاله بویه په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره دغه طریقه راوړه چې څنګه کولی شو خپل یوټیوب چینل جوړ کړو. ډېری ملګري دوستانو دغه غوښتنه کوي چې داسې ویډیو راته جوړه کړه چې ما مخکې هم اپلوډ کړی خو د دوی بار غوښتنو په وجه ما بیا هم دغه ویډیو تاسو لپاره جوړه کړله چې څنګه کولی شو یوټیوب چینل ځان لپاره جوړ کړو. نو دوستانو ډېره اسانه طریقه ده، په اسانۍ سره کولی شو ځان لپاره یوټیوب چینل جوړ کړو. دوستانو ویډیو تر اخره سره وګورئ، ویډیو هېڅکله هم سکپ کوئ مه. دوستانو که تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو راشئ په دغه لایک باندې کلیک واخلئ تر څو موږ ویډیو لایک شي، او که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو راشئ په سبسکرایب باندې کلیک واخلئ تر څو زموږ چینل سبسکرایب شي، او په څنګ کې ورسره د بیل آیکن خان ووهئ او بیا راشئ پاس آل ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو پر وخت در تاسو در ورسیږي. راځئ دوستانو چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ویډیو تر پایه راسره وګورئ او در سره لایک او شیر یې هم کړئ. دوستانو تاسو به لومړی خپل موبایل کې یوټیوب راخلاص کړئ. کله چې یوټیوب راخلاص کړئ را بشه لاندې یو اپشن تاسو ته لیکلی دی، په دغه باندې به کلیک ورته واخلئ. کله چې دوستانو په دې باندې کلیک ورته وایسته اوس دلته موږ ته راځي د زموږ خپل چینل. دوستانو دلته تاسو کولی شئ سویچ اکاونټ باندې دغه باندې کله کلیک واخلئ، هغه جیمیل به تاسو انتخاب کړئ په کوم جیمیل باندې تاسو غواړئ یوټیوب چینل ځان لپاره جوړ کړئ. نو همغه جیمیل دوستانو دلته انتخاب کړئ. زما پخوانی چینل هم AFG ټابز په نوم، او اوس دغه زه غواړم یو نوی چینل هم جوړ کړم. زه راځم په همدغه چینل لوګو باندې کلیک ورته اخلم. کله چې په دې باندې کلیک واخلو بیا لاندې راځو یو اپشن ته. دلته به اوس موږ ځان لپاره یو نوی یوټیوب چینل جوړو. راځو لاندې یو اپشن باندې کلیک ورته اخلو. کله چې په دې باندې کلیک کړ نو راځو ویو چینل. موږ دلته یو اپشن راکوي ویو چینل، په دغه ویو چینل باندې کلیک ورته اخلو. کله چې په دې باندې دوستانو کلیک واخیسته دلته دوستانو لومړی کې موږ ته یو لاندې اپشن راکوي چې هارډ کریئر دی، په دې کې موږ ویډیوګانې هم اپلوډولی شو. خو موږ چینل له مخکې نه ده جوړ کړی، غواړو چې چینل جوړ کړو او بیا ویډیوګانې اپلوډ کړو. نو دغه دوستانو د لغان پنسل نښان وینئ، په همدغه باندې به کلیک دوستانو تاسو ورته واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک واخیستو راځو لومړی نام، دغه پنسل کلیک کوو، موږ لومړی راځو د چینل نام ورکوو. زه مثلا دوستانو راځم یو نام دلته ورکوم د دغه چینل لپاره، هر ډول نام چې تاسو ورکولی شئ. زه راځم پښتو ترانې FG، پښتو ترانې په پښتو کې او انګلیسي کې. تاسو داسې نوم ورکوئ، هغه نوم په یوټیوب کې سرچ کوئ. راځئ بیا لاندې سیو باندې کلیک اخلو. داسې نوم ورکوئ چې په هغه نوم باندې یوټیوب چینل یې نه وي. نو کله چې دوستانو په دې باندې کلیک واخیسته دوستانو کله چې په سیو باندې کلیک واخیسته اوس به د زموږ یوټیوب چینل چې دی هغه نوم برخه چې دی هغه جوړه شي. نو پاتې نوره سیټینګونه هم درته هم ویډیو به تر اخره سره ګورئ، ویډیو به سکپ کوئ نه او زموږ چینل به هم سبسکرایب کوئ. دوستانو تاسو کتلی شئ پښتو ترانې FG پښتو ترانې دغه چې دی دغه بالکل صحیح شو. اوس راځو دوستانو دغه د هنډل په کوم چې دی دغه یوزر نیم دی، دغه یوزر نیم هم اوس موږ دلته ورکوو. نو دغه دوستانو ترې پاکوو لرې کوو. که تاسو یوزر نیم ورکوئ او که نه ورکوئ نو خو زه راځم یو یوزر نیم ورکوم. دوستانو یوزر نیم چې کله ورکوو نو دلته به دغه موږ ټول ترې لرې کړو او موږ به یو ډول یوزر نیم ورکوو. خو دلته پښتو زه یو ځلې ګورم خو پښتو شاید ونه مني، نو ټول یوزر نیم چې دی هغه به تاسو په انګلیسي کې ورکوئ. دېرش توري یوزر نیم تاسو ورکولی شئ. دا چې پښتو نه مني نو په همدې خاطر زه دغه په انګلیسي کې ورکوم. دغه پښتو به تاسو ترې لرې کوئ او دغه یوزر نیم چې دی هغه به تاسو په انګلیسي کې ورکوئ. نو زه دغه ترې لرې کوم او انګلیسي کې یوزر نیم ورکوم. دوستانو تاسو کتلی شئ پښتو ترانې FG. نو دغه دوستانو ما یوزر نیم ورکړ او دلته دوستانو موږ ته دوهمه اپشن دی دغه چینل URL چې دغه د زموږ چینل لینک دی. په دغه کاپي باندې چې کله دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ تاسو کولی شئ هغه کاپي کړئ. څلورم اپشن دوستانو ډسکرپشن دی. ډسکرپشن کې تاسو کولی شئ هر څه چې تاسو لیکئ تاسو یې ولیکئ. ما مثلا دغه لیکنه لیکلی دی او دغه مې پیسټ کړه. دغه لیکنه به تاسو ولیکئ او دغه به تاسو پیسټ کړئ. کله چې تاسو دغه لیکنه پیسټ کړه را بشئ پاس سیو اپشن باندې به کلیک واخلئ. دلته تاسو چې کله چینل څو خلاص کړي نو دغه لیکنه به تاسو ته دوی ته راځي دي تاسو. دوستانو دغه کار هم وشو. لومړی دغه لاندې دوستانو دغه پریویسي اپشن چې کوم دی دغه تاسو په خپل ځای باندې پرېږدئ. دغه د همداسې وي دي کې هېڅکله هم تاسو غرض مه نه لرئ. دوستانو دغه ته خو دغه 15 اپشنان چې وو هغه بالکل دوستانو بشپړ شول. اوس کار د پروفایل او د کور پټو پاتې دی. نو دوستانو دغه طریقه هم درته ښایم. دا پروفایل کوم چې تاسو ته ښکاري تاسو چې راشئ په د خپل پروفایل باندې کلیک ورته واخلئ. دوستانو مثلا د چوز فرام یور فوټو باندې به کلیک ورته واخلئ. تاسو ته به خپله ګیلري راشي، یو تصویر به راواخلئ او هغه به تاسو پرې ولګوئ. هغه تصویر چې کوم تاسو یوټیوب چینل لپاره کوم لوګو برابر کړی هغه به تاسو پرې ولګوئ. دوستانو
دلته شاته کور پټو چې کوم دوستانو هغه لپاره موږ څه کوو. کور پټو لپاره هم تاسو راشئ، هلته تاسو د کیمرې نشان ښکاري هغه باندې به کلیک واخلئ. نو زه ستاسو دوستانو راځم زما چینل بل چینل هم درته ښایم چې په هغه کې زما دلته د کور پټو او دا نوره طریقه درته ښایم چې دغه څنګه لګېدل شوي دي. ښه دوستانو دغه دی زما د چینل کور پټو دی ته وایي چې کور پټو که غواړه چې دغه ورته جوړ کړئ نو دغه به هلته پرې ولګوئ. او دغه یو لوګو دی دوستانو، دغه لوګو ما تاسو ته طریقه وښودله چې څنګه دغه په خپل چینل باندې ولګوو. نو زه دوستانو راځم بیرته خپل چینل ته. ښه دوستانو کله چې زه خپل چینل ته راغلم نو تاسو به دلته اوس وګورئ، تاسو ته ما هغه ډسکریپشن هم ښودلی و چې هغه کې موږ کومه لیکنه ورکړې ده، هغه ټوله لیکنه یې دلته موږ ته اوس راخیستې دی. او د زموږ چینل لوګو هم تاسو کتلی شئ دوستانو، تاسو ته د زموږ چینل لوګو هم ښکاري. دا چې کور پټو موږ تر اوسه پورې نه ده ورکړی، نو کور پټو به هم ورکوو. او د دې تر څنګ موږ تر اوسه پوره ویډیوګانې هم په دې کې نه دي اپلوډ کړي. نو وړاندې ټوله طریقه تاسو ته ښایم یې. نو دا چې چینل زموږ اوس بالکل دوستانو بشپړ جوړ شو، نو په دې کې چې کوم نور سیټینګونه دي هغه هم تاسو لپاره زه اوس ښایم یې. دوستانو کله چې تاسو راشئ په د خپل چینل یوزرنیم دغلته په د خپل ډسکریپشن کې کومه لیکنه چې په دې باندې تاسو کله دوستانو داسې کلیک ورته واخلئ نو تاسو به لږه شي په انتظار وکړئ. دلته تاسو ته دوستانو راځي، تاسو لومړی ډسکریپشن راځي، په دې کې د تاسو معلومات دي چې کوم تاسو ورکړي د چینل په اړه. او دوهم کې تاسو د یوټیوب چینل لینک دی. او دریم کې دوستانو دغه تاسو چینل چې په کومه نیټه باندې جوړ شوی دی د هغې نیټه دی. نن تاسو چې کله چینل جوړ کړی د هغې نیټه دی. ما 2024 د دوهمې میاشتې کې البته د لومړۍ میاشتې نه د جون میاشتې په دوهمه نیټه دغه چینل جوړ کړی دی. نو دغه معلومات تاسو ته په دغه ځای کې دوستانو ختما راځي. نو که دې کې غواړه چې تاسو ویډیوګانې اپلوډ کړئ نو د ویډیوګانو لپاره دوستانو تاسو به راشئ سیمپل په دغه نشان باندې به کلیک واخلئ. دغه نشان دوستانو تاسو وینئ، په دغه نشان باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. دغه لاندې دوستانو وینئ دغه کوم د جمع نشان چې دی په دې باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک واخلئ دوستانو دلته موږ ته درې ډوله اپلوډینګ راځي. دوستانو یو چې د اپلوډ ویډیو دی، موږ دې کې ویډیوګانې اپلوډولی شو او شارټ ویډیوګانې هم اپلوډولی شو. دوستانو بل دی ګول لیو، موږ لایف راتللی شو دوستانو په دې کې. او دریم دی کریټ پوسټ، نو موږ په دې کې پوسټونه کولی شو، خپل تصویران هر څه چې اپلوډوئ. نو موږ دوستانو راځو په دغه لومړي باندې کلیک اخلو، غواړو چې دې ته یوه ویډیو اپلوډ کړو. نو کله چې دوستانو په دې باندې کلیک واخلو تاسو ته راځي اوس تاسو خپله ګیلري. تاسو ګیلري کې چې څومره ویډیوګانې وي، څومره ویډیوګانې چې تاسو لرئ، کومه ویډیو چې تاسو غواړئ تاسو به هغه ویډیو اوس دلته انتخابوئ. نو زه هم راځم مثلا زه دوستانو یوه ویډیو دلته انتخابوم. زه مثلا راځم دغه پښتو نظم دی دغه انتخابوم. ما چینل هم د همدې لپاره جوړ کړی دی. نو دغه هم تاسو دوستانو هیله ده چې در سره سبسکرایب کړئ. د دغه چینل لینک په ډسکریپشن کې شته دی، دغه ویډیو کمنټ کې هم شته دی، زما دغه ګروپ کې هم شته دی واټساپ. نو دغه دوستانو تاسو کتلی شئ په دې باندې که تاسو غواړئ چې چېرته یو تمنیل ولګوئ، تمنیل هم دوستانو په دې باندې تاسو لګولی شئ. دا چې دوستانو تمنیل به څنګه لګوو را به شئ همدلته به په دغه لوګو باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې دوستانو کلیک واخلئ تاسو ته خپله موبایل ګیلري راځي او دلته راشئ دغه اپشن ویریفای کړئ. ښه دوستانو دلته 09252 دغه چې دی دا تاسو خپل نمبر غواړئ، دغه زما شمېره ده. نو تاسو هم خپله یوه شمېره ورته ورکوئ. نو دغه شمېرې ته به دوستانو تاسو ته یو میسیج او که کال غواړئ هم تاسو لاندې کال مې انتخابولی شئ او که میسیج غواړئ. نو زه راځم دوستانو په میسیج باندې کلیک ورته اخلم، راځم ګیټ کوډ باندې کلیک اخلم. اوس به زما نمبر ته یو میسیج راشي، یو کوډ به راشي. نو لږه شیبه انتظار ورته کوو تر څو دوستانو زموږ ته هغه کوډ راشي. دوستانو روزی لومړی خپل هیواد به تاسو انتخاب کړئ. دلته تاسو ته هیوادونه راځي، مثلا افغانستان دی، وایي دغه نمبر نه اخلي. نو زه راځم بله شمېره ورکوم. نو زه دوستانو بله شمېره ورکوم، بیا ګیټ کوډ باندې کلیک ورته اخلم. دغه شمېره هم نه تاییدوي خو راځم پاس نیکسټ باندې کلیک ورته اخلم. که نه غواړئ دوستانو نو تاسو به هلته پورته ضرب انامه کلیک کوئ او بیا به راشئ دغه اپشن به دوستانو تاسو دلته تاسو ته وایي چې دغه لومړی اپشن دوستانو تاسو مه کلیک کوئ. لومړی د لومړي څخه به تېر شئ را به شئ دوهم اپشن دغه باندې به دوستانو تاسو کلیک واخلئ. او دغه لاندې دوستانو ګوره تاسو به لاندې دغه سره هېڅکله هم کار نه لرئ. نو دغه کې تاسو دوستانو وایي چې آیا تاسو غواړئ چې تاسو پوسټ صرف 18 کلونو څخه پورته کسان وګوري. او لاندې دوستانو تاسو ته وایي چې آیا تاسو غواړئ چې تاسو پوسټ له 18 کلونو څخه کم او یا زیات خلک یعنې ټول خلک یې وګوري. نو تاسو به راشئ لاندې به انتخاب کړئ، په دې کې به هم لاندې انتخاب کوئ او په دې کې به هم دوستانو لاندې انتخاب کوئ. نو بیا به راشئ اپلوډ ویډیو باندې به کلیک واخلئ.
نو دغه ویډیو دوستانو اوس بل خال اپلوډ شوله نو زه اوس تاسو ته ډسکرپشن هم ښیم چې ډسکرپشن کې څنګه په دې کې موږ لیکنه کولی شو. دوستانو کله چې تاسو ویډیو راواخلئ نو دلته دوستانو یو کریټ دغه ټایټل باندې کلیک واخلئ. په دې کې چې هر څه تاسو لیکئ نو تاسو یې لیکلی شئ. زه یو څه لیکم ویډیو تر هغې سکیپ کوم. دوستانو موږ ټایټل کې ورته ولیکله چې د پښتو نوې ترانه 2024. نو دوستانو تاسو هم کولی شئ چې دلته ټایټل ورته جوړ کړئ او دغه ټایټل کې چې هر څه ورته لیکئ باید ورته ولیکل 100 حروفونه تاسو لیکلی شئ یعنې 100 تورې تاسو لیکلی شئ له هغې څخه زیات نشه لیکلی. نو دوستانو راځو بل اپشن ته چې هغه دی اډ ډسکرپشن دی. دوستانو دغه اډ ډسکرپشن په همدغه باندې کلیک اخلو. نو په دې کې چې هر څومره تورې تاسو لیکئ تقریبا 15000 تورې په دې کې تاسو لیکلی شئ. نو په دې کې دوستانو تاسو 15000 تورې لیکلی شئ هر څه چې تاسو پکې لیکئ. نو کله چې تاسو دغه پکې ولیکل راشئ په دغه چپ طرف ته غشي باندې کلیک واخلئ. دوستانو دغلته بل اپشن چې کوم کوي هغه پابلیک دی. تاسو راځئ په دغه باندې کلیک واخلئ. ویډیوګانې دوستانو تاسو په پابلیک کې پلی کوئ اپلوډوئ ځکه چې هر څوک ګوري. یو انلیست هم دی دوستانو دغه پرایویټ هم دی په دې کې به څوک نه ګوري خو دغه انلیست کې هم دوستانو خلک ګوري خو د پابلیک چې دی په دې کې هر څوک د تاسو ویډیوګانې چې دي هغه کتلی شي. نو را به شئ په همدغه ځای باندې به کلیک واخلئ او بیا به هېڅ کله هم په دغه کې تاسو ګوتې نه وهئ. بل اپشن موږ ته راکوي هغه چې دی لوکیشن دی. لوکیشن باندې کلیک واخلئ تاسو خپل ځای ته دلته ته سرچ کولی شئ خو دا هم دومره نه دی مخیم. بل دوستانو دغه اپشن چې کوم دی دغه ویډیو دغه باندې هم تاسو هېڅ کله هم کار ورسره مه نه پرېږدئ او دغه لاندې دوستانو دغه کمنټ اپشن هم چې دی په دې باندې هم کار تاسو مه لرئ. تاسو به راشئ بیا به پاست نیکسټ باندې کلیک ورته واخلئ. په نیکسټ باندې چې کله کلیک واخلئ تاسو ته ما وړاندې هم ویلي چې را به شئ همدغه لاندې نو اټ از ناٹ موډ فرام کډز په دې باندې به کلیک واخلئ. لاندې اپلوډ ویډیو باندې به کلیک واخلئ. دغه ویډیو به دوستانو اپلوډ شي. دا چې اوس اپلوډ خلاتو کې دغه ویډیو روانه دی نو دا اوس اپلوډیږي لږ انتظار به ورته وکئ. دوستانو دغه ویډیو دلته اپلوډیږي روانه دی. نو دا چې زه به ویډیو همدلته پای ته ورسوم په دې کې نور څه نه دي پاتې. راتلونکي ویډیو کې به تاسو لپاره دوستانو زه ښایم چې څنګه کولی شو خپله چینل په سرچ کې راولو. لومړي سرچ کې که زه اوس دوستانو چېرته راشم دغه چینل سرچ کړم دغه زما کوم چینل چې دی دغه اوس سرچ کړم دا شاید په سرچ کې را نه شي. دوستانو دغه چې زه کله دلته سرچ کړم دغه چینل اوس په سرچ کې نه راځي. تاسو کتلی شئ دې کې نوره چینلونه راځي خو دغه چینل چې دی دغه په سرچ کې هېڅ کله هم نشته دی ځکه چې دغه چینل تر اوسه پورې سرچ ته نه دی تللی. نو راتلونکي ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو خپل یوټیوب چینل چې دی هغه لومړي سرچ کې راولو. که چېرته موږ یو څوک د زموږ چینل سرچ کړي نو هغه به په لومړي سر کې ورته راځي. دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که دغه ویډیو مو خوښه وي درسره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر بل ویډیو چې بیا به زه راځم تاسو په لوی الله سپارم ښه وخت ولرئ.